بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نننۍ زموږ د پروګرام نوم دی ویب ډیولپمنټ یا ویب ډیزاینینګ. د دې باره کې مې پرون خبرې کړې هم وي چې زموږ د کورس ریلیټډ کوم لینګویج دي نو په هغې به موږ خبرې کوو چې هغې ته ویب ډیولپمنټ هم ویل کېږي. دې کې موږ سره ټولو څلور لینګویج وو چې یو HTML یو CSS او د هغې نه علاوه پکې یو جاواسکرپټ دی او په آخره کې یو لینګویج بل موږ پکې وایي چې هغې ته PHP وایي او یو به DBMS وي چې هغې ته MySQL ویل کېږي. دا زموږ د کورس هغه لینګویج دی چې په دې پروګرام کې به دا موږ وایو. او لومړنی لینګویج د ټول نه مخکې باید HTML باید موږ ووایو. نو HTML موږ سره یو لینګویج دی د ویب او دا سټینډ دی هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج. هایپر ټیکسټ هایپر ویل کېږي لینک یا لاس نشان ته موږ ویلی شو او ټیکس عامه کومه لیکنه چې د ویب په مخ باندې راځي هغې ته موږ ټیکس وایو. خو مارک اپ لینګویج چې دي مارک اپ لینګویج هغه ژبې چې په هغې کې موږ سره ویډیوز آډیوز پکچر ټیبل دغه شیان راشي از ا ابجیکټ فارم کې دې ته مارک اپ لینګویج وایي. اوس که موږ نورې ژبې وګورو په هغې کې موږ سره د ویډیوز یا آډیو خبره نشته. پروګرامینګ لینګویج کې خو HTML یو داسې لینګویج دی چې په هغې کې ویډیوز هم راتلی شي په هغې باندې موږ آډیوز هم راوړی شو نو دې د وجې نه دې ته مارک اپ لینګویج ویل کېږي. او د دې په واسطه باندې یو مهمه خبره دا ده چې کوم تاسې دا فارم ګورئ دا فیلډونه دا موږ پرې راوړی شو د لینګویج په واسطه باندې نو دې د وجې نه دې ته مارک اپ لینګویج وایو. ما خو پرون دې باندې خبرې کړې وې خو زه لږ لږ صرف هغه بیسک انټروډکشن کوم. موږ د HTML هغه ضرورت ویلی و چې په دې ویب کورس کې د دې څه ضرورت دی. کله چې د ویب سایټ په مخ باندې ایلیمنټس موږ راوړو د دې دپاره HTML استعمالیږي. ایلیمنټس دې ته ویل کېږي لکه تاسو یو ویب پاڼه خلاصه کړه او د دې ویب پاڼې په مخ باندې چې سم تاسو ته ښکاره شو بس دا ایلیمنټ دی. ګوره دا میسیج دا ټیکسټ فیلډ دا لینکس دا سم چې تاسو ته دلته ښکاره کېږي بس دا زموږ ایلیمنټس دي. د دې ایلیمنټس د راوړلو لپاره به تاسې HTML لینګویج استعمالوئ. موږ نشو کولی د CSS په واسطه باندې دا راوړو یا د جاواسکرپټ په واسطه راوړو یا PHP ځکه د هر یو ژبې خپل خپل کار وي. د HTML کار دا دی چې دا به د ویب سایټ په مخ باندې ایلیمنټس راوړي. تاسو ته ما دا خبره هم کړې وه چې د HTML دا ټاپکس چې دي دا محدود دي. دونه اوږد ټاپک نه دي. خاص یو څو ټاپکه دي چې یو تاسو ته ما د ټیکسټ فارمیټینګ باره کې خبرې کړې وې یو مې تاسو ته د پکچر په باره کې خبرې کړې وې یو مې تاسو ته د ټیکسټ انیمیشن په باره کې خبره کړې وه همدغه شان د هغې نه علاوه ویډیوز وي همدغه شان آډیوز پکې وو او داسې فارم پکې موږ سره دی یا فریم پکې دی یا ټیبل پکې دی او یا د هغې نه علاوه پکې یو ټاپک بل دی لیست دی پکې لینکس دی پکې لینکس دا هغه ټاپکس داسې یو څو ټاپکې به نورې پکې دا د HTML ټاپک دی. HTML یو اوپن سورس لینګویج دی. اوپن سورس لینګویج هغه ژبې ته موږ ویلی شو چې هغه د یو کمپنۍ پورې مربوط اولنۍ خبره دا چې د یو کمپنۍ پورې مربوط دی. فار ایگزامپل که موږ C# وګورو نو هغه د مایکروسافټ کمپنۍ سره تعلق ساتي او یا مثال موږ جاوا وګورو نو هغه هم د یو کمپنۍ سره تعلق ساتي. خو HTML داسې یو لینګویج نه دی چې دا د کومې کمپنۍ پورې دغه وساتي تعلق وساتي. مطلب په دې کې
ډیفرنٹ ارګنایزیشن د دې لپاره کار کوي او بیا دغه لینګویج رامنځته کړی دی. دې لینګویج د سټارټ کولو لپاره چې کله دا ژبه موږ شروع کوو نو د دې لپاره دوه شیانو ته ضرورت و چې یو به تاسو سره ایډیټر وي او ایډیټر تاسو ته ما پېژندلی و چې ایډیټر از ا سافټویر جسټ رایټ HTML کوډ. موږ د دې په واسطه باندې د HTML کوډ لیکلی شو. تاسو وګورئ او ایډیټر موږ سره چې کېدی شو نوټ پیډ دی یا نوټ پیډ پلس پلس، خو بس یو نه یو ایډیټر به در سره وي، سبلایم دی، داسې نور هم شته. هر یو پروګرام ایډیټر نشي کېدی. مایکروسافټ ورډ هغه یو ایډیټر نه دی، هغه یو ورډ پروسیسر پروګرام دی. خو ایډیټر هغه پروګرامونه دي چې په هغې کې موږ د یو ژبې کوډ رایټ کولی شو، لیکلی شو، هغې ته موږ ایډیټر وایو. یا ایکسل پروګرام که تاسو وګورئ نو هغې کې د HTML کوډ موږ نشو لیکلی، ځکه چې هغه موږ سره یو کیلکولیشن پروګرام دی، محاسباتو دپاره استعمالیږي. ایډیټر ټول ایډیټر چې کوم دي هغه د دې مقصد دپاره استعمالیږي چې په هغې کې به یو پروګرام رایټ کېږي. لکه تاسو که دا سی لینګویج پېژنئ نو هغې دپاره هم یو ایډیټر موږ سره پکار وي. کومه ID چې ده موږ سره ډیپ C++ یا نور چې کوم ایډیټرز دي هغه هم د کوډ د رایټ کولو دپاره استعمالیږي. نو HTML دپاره هم داسې یو ایډیټر ته ضرورت دی. او نیکسټ یو دې ته ضرورت بل لرو چې هغه څه دی؟ براوزر هم یو سافټویر دی او دغه سافټویر څه کوي؟ تا ته د HTML کوډ راخلي او هغې اوپن کوي، رن کوي، د هغې نتیجه موږ په براوزر کې کتلی شو. ټول لینګویج چې کوم دي که تاسو اوس مثال سی لینګویج کې یو پروګرام رایټ کوئ نو هغه خپله یو فایل جوړوي، اکزي فایل چې ورته ویل کېږي، او خپله ځان ته یو پروګرام جوړوي. خو دا یاد ساتئ چې د HTML په واسطه باندې کوم کوډ مونږ وکړو په یو ایډیټر کې نو دوی خپله ځان ته اکزي فایل نه جوړوي. د HTML دا کوډ به په یو سافټویر کې اوپن کېږي چې هغې ته ویل کېږي براوزر. د دې براوزر په واسطه باندې به مونږ دا کوډ کتلی شو. د دې خپل کوم اکزي فایل نه یې مونږ سره. نو براوزر هم ډېر وي ته سره لکه انټرنیټ ایکسپلورر یا مثال دا شان نور هم شته دی مونږ سره، ګوګل کروم، نور به هم داسې زیات وي. خو دا یوه خبره یاد ساتئ چې مونږ کله HTML وایو نو دا خبره ورسره یاد ساتئ چې مونږ به څه وایو؟ HTML5. لینګویج کې خامخا تغیر راځي. کوم لینګویج چې مونږ سره دي لکه CSS دی، که جاواسکرپټ دی، که PHP د دې ورژن لري. دغه شان HTML هم ورژن لري. د 2.0 نه واله تر HTML5 پورې د دې ورژن راغلی. او ورژن دا نه چې دا یو سافټویر دی اوس چې تغیر شوی دی او بل ماډل ته اوښتی، نه. دې کې اکثره خبرې هماغه د 2.0 نه واله تر اوسه پورې دي. خو ځینې خبرې داسې دي چې هغه په براوزر کې یا مشکل موږ ته جوړ کړی وي، یا مثال هغه ټاپک ته یا هغه کوډ ته ضرورت نه وي، او یا د هغې کوډ په ځای باندې یو نوی کوډ راغلی وي نو هغه ختم شوي، بیا دې وخت کې ورژن بدلېږي. لکه د HTML5 کې ډېر زیاتې نوې خبرې راغلي دي او ډېرې زړې خبرې ختمې شوي دي. لکه یو ټاپک دی چې ما منشن کړی دی هغې ته څه ویل کېږي؟ پرایم. دا د HTML5 خبره نه ده، دا د 4.0 والا خبره ده. دا HTML5 کې دا ټاپک نشته. وایي چې دی یو پرابلم په دې براوزر کې جوړولو، او پرابلم دا و چې کله به تا د پرایم په واسطه باندې یو ویب سایټ کریټ کړو نو بیا به هغه ویب سایټ لوډینګ ډېر کوو، سلو به وه ویب سایټ. یا به کله چې تا هلته په یو لینک باندې کلیک کړو نو آینده کې به چې بیا هم ته دې ویب سایټ ته تلې همغې لینک کې به درېدلی و، خپل هغه اصلي پیج کې به دې نه خلاصېدو. URL مشکل چې ورته ویل کېږي، یونیفارم ریسورس لوکیټر. نو داسې مشکلات و. د دې په ځای باندې په دې HTML5 کې یو بل ټاپک راغلو، یو بل خبر راغله، هغې ته ډیپ داستان کې ډیویژن نه اخیستل شوی دی. یو صفحه په څو برخو باندې ویشل،
نو دا پرابلم به د پریم نه پدې کې حل شو. دا ټاپک په چی کې 5 کې. دا غن علاوه به کې نورم ډېر ټاپکس راغلو لکه فوټر په نوم باندې یو ټاپک پدې کې راغلو، هیډر په نوم باندې ټاپک راغلو، سیکشن په نوم باندې ټاپک راغلو. دا ټاپکس دي چې دا د HTML5 دا په نورو ژبو کې موږ سره نه و. نو دا خبرې شولې. و چې کله موږ HTML شروع کو نو د HTML دا سٹارټ بتای څنګه دی. لږ لږ د پروګرامینګ نه نورو ژبو سره خو آشنا یې کنه. هر یو پروګرام یا هر یو لینګویج چې شروع کیږي هغه یو سینټیکس لري، یو جوړښت لري. اوس که تاسو وګورئ پښتو نیچرل لینګویج چې کوم ده هغه هم حروف لري، یا انګلیش چې کوم دی شپږ حروف لري. صحیح ده. او په دې شپږ حروفو کې د A تر Z پورې دا خبرې شوي دي. دغه شانته او دې ته موږ په انګلیش کې چې وایو الفابیټک حروف. دا شان د انګلیش نه علاوه د HTML لپاره چې کوم حروف راغلي دي هغې ته الفابیټک نه وایي، هغې ته ویل کېږي ټیګز. ټیګز داسې دي لکه څنګه چې د نورو ژبو الفابیټک حروف دي، دا شان په HTML لینګویج کې دي ته څه ویل کېږي؟ ټیګز ورته ویل کېږي. او دغه ټیګ دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي سټارټ ټیګ او بل ته موږ څه ویلی شو؟ بل ته موږ ویلی شو اینډ ټیګ ورته ویلی شو. یا دې ته کلوزینګ ټیګ او اوپن ټیګ هم ویل کېږي. نو دا ټیګ دی موږ سره سټارټ ټیګ اینډ ټیګ دا دوه دانې شو. نو ته کله چې یو جمله شروع کړي، مثال دا جمله دې شروع کړې ده، آخر کې دا جمله په څه ختمه په ډاټ باندې ختمه. دغه شان چې کله ته یو جمله شروع کړي نو د هغې به اینډ ټیګ وي. نو ته چې کله یو جمله شروع کړي نو داسې جمله به دې کې شروع کړي، هغه به په انګل بریکټ شروع کړي. دا انګل بریکټ HTML کې د یو جملې د سٹارټ دپاره یا د یو ټاپک د شروع دپاره انګل بریکټ استعمالیږي. او د هغې ختمېده په څه کېږي؟ د هغې ختمېده په انګل بریکټ باندې کېږي او بیک سلیش په دې کې کېږي. بس دا د جملې سٹارټ شو او دا د جملې څه شو؟ اینډ شو. عام دغه لینګویج چې کوم کنسپټ دی دا زموږ د دې ژبو نه اخیستل شوی دی. نو دا خبره شوله. بیا چې کله تاسې HTML شروع کوئ نو د HTML 3 سیکشنه دي او دا 3 سیکشنه به د سٹارټ نه والا تر اخره پورې مونږ وایو، ځکه دا په سٹارټ کې باید ولیکل بلکې څلور دي. کله چې د HTML5 خبره مونږ کوو که نه نو بیا به څلور راځي، او که HTML5 نه نو بیا به 3 راځي مونږ سره. اولنۍ خبره چې کوم ده ناٹ علامه چې ورته ویل کېږي، یا دې ته بل مونږ څه ویلی شو؟ نو دې کې تاسو یو خبره لیکئ ډاکومنټ ټایپ سپیس HTML. دې څه وایي؟ دا علامه د دې لپاره کېښودل کېږي چې دا د HTML په ټیګ کې نه حسابېږي. د دې کار چې دی د دې خبرې کار دا دی چې براوزر خو په دې نه پوهېږي چې مونږه په کومه ژبه کې لګېږو دا کوډ، په دې نه پوهېږي براوزر هله پوهېدلی شي چې کله دا خبره ته ولیکي، په کوډ په دې سر کې دا خبره ولیکي نو کله چې ته هغه کوډ رن کړي په براوزر کې براوزر ته پته لګي چې دا د HTML5 خبره ده. دې د وجې نه مونږه دا په دې سر کې لیکو. نو د یوزر د کنفرمیشن دپاره یا د براوزر دپاره چې کله HTML5 خبره کېږي نو هغې دپاره به انلی دا لیکل کېږي. دا HTML4 کې به دا خبره دا به لیکل کېدو لکه د 3 دپاره که نه چې براوزر ته پته ولګي چې دا د 4 ورژن دی نو دا دغه ټیګ ډېر اوږد و، خو دلته په HTML5 کې رالنډ شوی دی، به صرف دا خبره لیکل کېږي. او دا یاد ساتئ چې دې کلوزینګ نه لري، به دا صرف سر کې دا لیکل کېږي. د ناٹ علامه مطلب اټس ناٹ ا ټیګ، دا معنا ورکوي. دا ټیګ نه دی، که ټیګ وي نو هغه به خامخا انډینګ ټیګ لري. ټیک د ځینې ټیګ داسې دي چې هغه انډینګ ټیګ نه لري، او ځینې جملې هم داسې دي چې هغه انډینګ ټیګ داسې جملې شته که نه چې اخره کې نقطه نه کېښودل کېږي. دغه شان په HTML کې هم داسې حروف شته چې مطلب موږ په هغې کې اخره کې انډینګ ټیګ هغې ته نه ږدو. سیمپل به اوس تاسې پوه کړم.
نو اولنې سیکشن چې دی دی هغه څه دی هغه HTML دی او بیا د HTML څه دی بیرته کلوزینګ دی. بس دا د دې لپاره لیکل کیږي چې براوزر ته پته ولګیږي چې موږ د HTML په ژبه کې کار کوو. ځکه دلته موږ جاواسکرپټ هم لرو، PHP هم لرو. که تاسو PHP شروع کوئ د هغې لپاره خپله طریقه ده، که جاواسکرپټ شروع کوو د هغې لپاره خپل، خو د HTML لپاره دا طریقه ده، د HTML لپاره دا طریقه ده. نو د دې په منځ کې بیا یو بل خبره ده، هغې ته څه ویل کېږي؟ هیډر. او هیډ به بیرته کلوز کېږي. او د هغې نه وروسته د دې په منځ کې یو بله خبره ده، هغې ته باډي او باډي کلوز. ګورئ څو سیکشنه شو موږ سره ټولو؟ نارملي 3 شو، هغه برنې پرېږدئ. دا دی، دا شو، دا شو. ښه دا خو په دې سر کې شروع کوو، په آخر کې کلوز کوو. د دې دواړو خبره کوو. اوس دغه ټیک چې کله تاسو په HTML کې ولیکئ نو په دې کې به څه محدود کوډینګ کېږي. لکه اوس فلحال خو موږ د لینکس نه علاوه هم ډېر محدود خبرې کوو، ځکه موږ HTML لینګویج وایو. کله چې CSS وایو بیا به دې کې ډېرې خبرې راشي. که جاواسکرپټ پکې وي نو بیا بلکل پکې مطلب دې کې موږ کار کوو. خو په هیډ برخه کې چې کوم دی خاص یو دوه خبرې زه تاسو ته یادوم. اوس یو دا وروسته زه دې ته راځم. یو باډي برخه ده. زمونږ ټول کار د باډي برخې سره دی په HTML کې، ځکه د باډي مطلب دی دا څه دی زمونږ دا باډي ده. نو د دې د ډیزاین کولو دپاره به صرف په باډي کې تاسو پروګرامینګ کوئ، باډي کې به تاسو درېږئ، دیز کې به تاسو کوډینګ کوئ. برابر کې مونږ نه. اوس ګورئ تاسو په دې پوه شو چې دا د HTML سټارټ ټیګ دی او دا د HTML end ټیګ دی. دا د هیډ سټارټ ټیګ دی، دا end ټیګ دی، دا سټارټ ټیګ دی او دا end ټیګ دی. نو تاسو په دې هیډ برخه کې بس لیکئ، په باډي برخه کې بس لیکئ او دې کې بس لیکئ. دې ته زه راځم. خو دا خبره یاد ساتئ چې کله په یو ایډیټر کې تاسو کوډ وکړلو نو موږ وایو چې د هر یو پروګرام ایکسټینشن وي. ایکسټینشن پیژنئ؟ ایکسټینشن شي نو هر یو پروګرام د دې لپاره ایکسټینشن لري چې هغه پروګرام وپېژني چې دا ورډ دی، دا ایکسل دی، دا پاور پوینټ دی، د پروګرام ټایپ معلوم دی او داسې. نو د HTML ټایپ به په څه معلومیږي؟ او که دا ډاډ HTML ته ولیکي هم ټیک ده، او که دا صرف HTM ولیکي هم ټیک ده، فرق نه لري. دا دواړه خبرې یو معنا لري. نو کله چې تاسو یو ایډیټر خلاصوئ، زه به دا سبلایم ایډیټر خلاص کړم. صحیح ده؟ لږ صحیح دی. او بیا به راشو د هغې نه وروسته به فایل ته به نوی فایل به والم، زه نیو فایل، او دغه نوی فایل به زه اول سیو کړم. سیو باندې به کلیک کړم، ډیسکټاپ باندې به کلیک کړم، نیو فولډر به والم او دې ته به ورکړم HTML فرسټ، یعنې اولنی لیکچر. او دې کې به تاسې دې ته نوم ورکئ مثال فرسټ. خو ګورئ یوه خبره یاد ساتئ چې ډاټ HTML دا ضروري دی چې دا ولیکئ، که دا ونه لیکئ نو بیا مسله وي. دا ایډیټر موږ ته ډېره هیلپ دا راکوي چې په دې کې کوډینګ، ځینې کوډینګ داسې دي چې هغه په خپله باندې موږ ته کېږي. نو ما ویلي چې اول به څه شروع کوئ؟ اول به ډاکومنټ ټایپ او د هغې نه وروسته HTML دا به لیکو اول، او د هغې نه وروسته به تاسو ولیکئ HTML. نو دې کې ښه خبره دا ده چې انټر بټن پریس کړئ، انټر به هغه برنې دغه هم ته مه لیکه، هم دې په خپله راولي. دا سبلایم ایډیټر کې دا خوبي ده چې موږ کله ولیکو HTML او انټر کوو نو زما څو برخې په کار وي. اولنۍ برخه شوې که نه، بیا د HTML شروع شوی، HTML اخره کې کلوز شوی، باډي ده او د هغې په ان سایډ کې څه دی؟ هیډ. دا ټایټل به لرې کوم څه ته وایم، دا به تاسو ولیکئ. اوس دې کې به څه کوو؟ دا به سیف کوو، سیف شوی خو دی مخکې نه. دا به رن کوو مونږ، لکه زه به راشم HTML فرسټ باندې به کلیک کړم، دا فایل دی را به راوالم، اوپن به یې کړم. په دې صفحه باندې تاسو ته سم نه ښکاره کېږي. اوس په دې ګوره که دې صفحه باندې تاسو ګورئ نو دا خو ډیزاین شوې ده، دا خو ډیزاین ده. زمونږ په دې صفحه ځکه څه نشته چې دا زما صفحه ده او دا په یو لوکل پیسي کې رنده لګیا ده. نو دې کې اولنۍ خبر د ټول نه مخکې دا ده، لکه دې کې تاسو ګورئ ټایټل شته، نیو ټیب، دا د دې ټایټل دی.
خو زمونږ د پروګرام ټایټل نشته یا زمونږ د HTML ټایټل نشته د ویب سایټ، نو اول به دغه ټایټل بدل شي ځکه دا ایډرس دی چې په کوم ځای کې زمونږ دا فایل سیو دی. نو د دې د چینج کولو یا د تغیرولو دپاره به صرف ټایټل به کومه برخه کې چینج کېږي، هیډ بله برخه کې نه. په دې برخه کې به تاسې ولیکئ ټایټل. ګوره ټایټل هم ان ټیګ لري، دا خو ټیګ دی که نه زمونږه، او همیشه دپاره چې کومه لیکنه ته هلته راولي نو هغه به د سټارټ او ان ټیګ ترمنځ لیکل کېږي، او همدغه د سټارټ او ان ټیګ ترمنځ چې کومه لیکنه وشوله دې ته د HTML ایلیمنټس وایي. او ایلیمنټس ټول هغه خبرې دي کومې چې د براوزر په مخ تاسې ته ښکاره کېږي. دا زما ټایټل دی، ګوره اټومیټیکلی دې زیکس ته کنورټ شي، خو دا ټایټل زما یو ایلیمنټس دی. کله چې د سټارټ او ان ټیګ ترمنځ کومه لیکنه راغله هغه چې هر څه هغه به څه په نامه یادېږي، هغه به د ایلیمنټس په نامه یادېږي. په دې کې یو مهمه خبره تشریح کوم، بیا زودي کې دوه خبرې لیکل کېږي، نور به بیا وروسته زه تاسو ته وایم. تاسو یاد ساتئ چې زمونږ براوزر هر یو لینګویج نشي سپورټ کولی. دا نورې لینګویج دغه هم نیچرل پښتو، دري، انګلیش خو هر یو کمپیوټر کې وي او هغه کولی شي چې هغه سپورټ کړي او رن کړي. خو که تاسې آینده کې یو ویب سایټ داسې ډیولپ کوئ چې هغه پښتو والا ویب سایټ وي، نو د دې لپاره یوه خبره ضروري ده چې تاسو به دلته یو ټیګ ډیفاین کوئ. لکه دې لپاره چې کوم ټیګ لیکل کېږي نو هغې ته ویل کېږي، هغې ته ویلی شو مونږ میټا ټیګ، میټا او بیا د هغې نه وروسته سپیس او بیا د هغې نه وروسته کریکټر سیټ از ایکول ټو UTF-8. بس دا د دې لپاره یو ټیګ دی او د دې کار دا دی چې کوم لینګویج هم ته اوس ایډ کې ایډ یې کړه، دې به کار کوي د سره. خو کله چې دا خبره تا نه یې منشن کړي، کیدای شي ستا په کمپیوټر کې هره ژبه وي، خو که دا ویب سایټ آینده کې ته اپلوډ کړي انټرنیټ ته او بل څوک یې په خپل کمپیوټر کې خلاصي، مې بي هغې کې بیا کار ونه کړي. نو د نورو ژبو د سپورټ دپاره باید دا خبره موږ څنګه کړو، دا به کې موږ ولیکو. تاسو پوه شو مقصد باندې؟ د دې خبرې مقصد دا دی چې د نورو ژبو سپورټ په دې سافټویر یا دې ویب سایټ کې د دې لپاره موږ دا لیکو. نه دی که نه؟ او بس لکه ته یو ویب سایټ جوړې نو بیا خو تا سره کمپیوټر کې بل کمپیوټر کې دی نه بیا به سپورټډ وي، براوزر کې به تاسو ته هماغه د ستا د کمپیوټر لینګویج هلته دغه کوي. نو دې د وجې نه دا درته کوي. ځینې داسې نه وي چې تا په کمپیوټر کې که پښتو انسټال هم وي او ته زما ویب سایټ رن کې مې بي چې هغه تاسو ته رن نه شي، کار ونه کړي. نو دې د وجې نه دا مونږ یوز کوو په دې کې. حدیث کې صرف همدا دوه خبرې یاد ساتئ، بله خبره به بیا زه ته بیا وروسته کلاس کې کوم، ځکه چې هغه یو خبره ده چې دلته هر یو ویب سایټ راځي نو هغه یوه خپله لوګو هم لري که نه؟ اوس فیسبوک چې تاسو کله خلاص کړئ دا دلته وګورئ، دا شوه دا د دې خپل لوګوز دي. نو د دې راوړل دا درته نیکسټ لیکچر کې کومه، زه راځم لاندې برخې ته. اوس دویمه برخه په دې کې چې ده باډي ده. نو تاسو یاد ساتئ باډي دا زمونږ اصلي مین دغه دا دی چې دې کې به زمونږ پروګرامینګ کېږي. باډي کې چې کله تاسې اول باډي ته وګورئ، زه مېر زما د دې صفحې دا کلر چې دی دا صحیح نه دی، دا وایټ کلر دی ډیفالټ، دې ته دا کلر بدلوم. زه د کلر په دغه باندې اوس خبره نه کوم، صرف دغه ټیکسټ تاسو ته ښیم او د دې په داخل کې چې کومې خبرې راځي. مونږ کولی شو د یو ټیګ په داخل کې نور کوډ هم خو د سپیس نه وروسته. او که زه وایم چې مثال د دې لپاره کلر بدل کړم نو BG مینس بیکګراوند کلر. بیکګراوند کلر کوم ماډل ماته پکار دی؟ بلو پکار دی. یا مثال پر ایگزامپل هغه ګری کلر پکار دی. نو دا ګری کلر چې کوم تاسو ته دلته راغلو دا زمونږ بیکګراوند کلر دی. او دا یاد ساتئ چې دې ته په HTML لینګویج کې اټریبیوټ ویل کېږي. دې ته موږ څه وایو؟ اټریبیوټ. کله چې د یو ټیګ په داخل کې سپیس نه وروسته کومه خبره راځي هغه به د اټریبیوټ په نامه یادېږي. چې په ان سایډ د ټیګ وي هغې ته موږ ویلی شو، هغه وروسته د CSS خبرې دي هغې ته بیا ځو. صحیح ده؟ تاسو مخکې نو دا اټریبیوټ شو.
او بیا د هغې نه وروسته موږ په دې سي کې د دې په ان سایډ کې بس کوډ کوو. زه به اوس راشم دا به لږ ریفریش کړم نو دې به ما ته وایي چې ستا کلر دی. اوس که موږ نوره لیکنه کوو نو دا زموږ لومړنی ټاپک ته استعمال لیکلی دی چې اولنی ټاپک به زموږ په دې کې څه وي هغه به ټکس فارمیټنګ وي. یوه لیکنه به تاسې د خپلې صفحې په مخ څنګه راوړئ نو د هغې لپاره موږ لرو هیډنګز. هیډنګ 1 نه والا هیډنګ 1 نه تر هیډنګ 6 پورې ګورې څو خبرې دي. هیډنګ 1 هیډنګ 6 1 2 3 پکې دي. پیراګراف دی سټرانګ دی دا خبرې دي. د دې په واسطه باندې ویب سایټ ته لیکنه راتلی شي. لکه زه داسې کې لیکم ویلکم ټو ویب پیج دا سیو که ګوره دې سټارټ ټیګ معلوم دی که نه او اینډ ټیګ یې هم معلوم دی. که تاسو وایي چېرې دا اینډینګ ټیګ ونه لري نو کوم پرابلم به رامنځته شي. لیکنه خو راغله صحیح ده. که دلته مثال زه وایم چې دا هیډنګ 1 هم نه لري سټارټ ټیګ یې وي نو څه مشکل شته؟ نه هیڅ قسمه مشکل نشته. خو تاسې ګورئ کله چې یوه جمله په پښتو کې لیکئ یو هلته ډاټ آخر کې کېنه دی نو موږ څه وایو دا جمله کمپلیټ نه ده. د هغې نه وروسته چې کومه لیکنه ورپسې نوره وکړو سپیس نه وروسته نو هغه هم په همغې لیکنه حسابو داسې که نه. نو دلته هم همدا خبره ده. که د دې نه ایلندې مثال یوه بله لیکنه راشي چې HTML بیسک لیکچر نو دا خبره باید په بل سټیپ کې راشي خدای مغې پسې راولي. ولی چې دا اصلا کې اینډینګ ټیګ نه لري. کله چې د دې اینډینګ ټیګ معلوم شو نو بس داسې خبره شو چې هغه ځان ته یوه خبره ده او دا ځان ته یوه خبره شوه. هغه ځان ته یوه خبره شوه او دا ځان ته ځکه اینډینګ ټیګ د دې جملې دا دی. داسې هره جمله چې شروع کېږي نو د هغې به اینډینګ ټیګ تاسې سره حتمي وي. د دې هیډنګ 1 هیډنګ 1 کلوز نو دا ځان ته یوه جمله ده او دا بله ځان ته یوه جمله ده. که موږ مثال په دې باډي کې ولیکو ټکس ولیکو از ایکول ټو وایټ ولیکو. په HTML کې یو خبره یاد ساتئ چې کله د اټریبیوټ په د ټیګ په داخل کې یو نوم ولیکل شي نو هغې نه وروسته به حتمي کوم علامه راځي ایکول دا به حتمي راځي. او بیا د هغې نه وروسته چې په هغې په داخل موږ مثال یا کلر یا ټکس یا نورې خبرې هر یوه خبره چې راځي نو هغه به حتمي په دا کوټیشن چې ورته ویل کېږي کوایټس په دې کې به یې ساري ډبل کوایټس ورته موږ دې ته وایو یا کوټیشن ورته وایو دا به حتمي په دې کې راځي. ان سایډ به دی آوټ سایډ نه. نو مطلب مې دا و چې مونږ کله یو لیکنه راوړو نو دا به په باډي کې راځي. باډي کې تاسو ته یو خبره وښایم دی کې HTML کمنټ داسې لکه تاسو لینګویج خو ویلی که نه په هغې کې کمنټس دي که نه ملټي لاین کمنټس دي سنګل لاین کمنټس دي. دغه شانته په دې کې هم کمنټ شته او دلته صرف کمنټ څو قسمه دي یو قسم دی دلته. او هغه کمنټ داسې دي چې تاسو به دا ندایه علامه چې ورته وایي دا به کې دی ماینس دا به ولیکو مونږ او د هغې په ان سایډ کې چې کوم ټاپکس راځي نو هغه ټاپکس به تاسو دلته په دې منځ کې ورته ولیکئ. مثال زه لیکم this is first program به ماینس دا بند کړئ نو دا د HTML چې دی کمنټ یعنی مطلب د دې دا شو چې دا بالکل په براوزر باندې کوم اثر نشي غورځولی. هلته د دې هیڅ قسمه معنا نشته. ګوره دا ناټ علامه څه دپاره دی this is not HTML tag دا د HTML ټیګ نه دی. ټیګ خو دا کار کوي چې د براوزر په مخ باندې ایلیمنټس موږ ته وښیي نو دا د HTML ټیګ نه شو دا اصلا کې د HTML کمنټس دی او کمنټ د دې لپاره استعمالیږي چې د کوډ تشریح وشي. د یو ښه پروګرامر ښه کار کوم یو دی چې هغه خپل کوډ تشریح کړي او د هغې کوډ په یو منظم شکل باندې ولیکل شي. د څه شي د سپیس هی ستا د پروګرام سایز زیاتېږي که نه دا خو دې سره به راځي دا به اپلوډ کېږي ورسره او نه په هغې باندې د دې کوم اثر نشته.
کمنټس تاسو ته مې چې د براوزر په ایلیمنټس په لوډینګز په دې شنو باندې کوم اثر دونه نه وي. مطلب اصلا خبره په دې کې دا ده چې زمونږ دا خبرې دي دا خو صرف موږ د دې لپاره کوو چې زمونږ هغه کوډ ډیفاین شي. جسٹ 5 منټ صحیح شو کنه. دا زمونږ د HTML هغه بیسیک سینټیکس و جوړښت چې دې کې موږ ولیکلو. بیا د هغې نه وروسته موږ په دې کې دا هیډینګز لګیا کړئ. صرف 6 پورې موږ هیډینګز لګو 2 3 4 5 دا د لیکنې د راوړنې دپاره. هیډینګ 6 تر ټولو کم سایز دی، هیډینګ 1 تر ټولو غټ سایز دی. تاسو یو خبر یاد ساتئ چې HTML دا کیس سینسیټیو لینګویج نه دی. نورې ژبې چې کومې دي سی لینګویج یا C++ هغه کیس سینسیټیو دی. ولې؟ هغه که غټ حروف ته ولیکي نو هغه بېله معنا لري او که واړه حروف ولیکو هغه بېله معنا لري. هلته که د ویریبل په نوم باندې تاسې نوم اورېدلی نو A ولیکه او بیا A ولیکه دا ډفرنټ ویریبلز دي. دا شان په HTML کې دا خبره نشته دی. دا به په وړو غټو کې لیکل کېږي، څه فرق دلته نه لري. بل د لیکنې د راوړنې دپاره چې موږ استعمالو هغه څه دي؟ هغه پراګراف دي. بیا پراګراف کلوز کړئ تاسې. یا مثال په ډول تاسې سره د لیکنې د راوړنې دپاره یو بله طریقه شته، هغې ته څه ویل کېږي؟ سټرانګ. دا خبرې موږ استعمالولی شو. نو داسې کې ګورئ پراګراف او د سټرانګ ترمنځ فرق دا دی چې دا به لږ لیکنه بولډ راوړي او دا به لیکنه سمپل راوړي. خیر موږ نورو ټیګ هم لرو. که پراګراف کې یو لیکنه تاسو وکړه، که سټرانګ کې یو لیکنه تاسو وکړه، دا به په دې براوزر مخ باندې ډسپلی کېږي. دا لیکنه ګوره د دې سره لږ ډفرنټ ده. ولې ډفرنټ ده؟ ځکه چې دا سټرانګ ده. خو بیا موږ کولی شو د پراګراف په ان سایډ کې د بي په واسطه باندې دا بولډ. خو دا یاد ساتئ چې کومه لیکنه بولډ شو نو د دې په آخره کې به دا کلوز کېږي بولډ. یا مثال دې کې یو دو ټکي تاسو ته نوټ وایم، هغې ته ویل کېږي انډرلاین. څه ورته موږ ویلی شو؟ انډرلاین. دا خبره به زه لږ ختمه کړم. دا شان زه به ولیکم هیډینګ 1 وټ از HTML لینګویج. دا مې ولیکل او د هغې نه وروسته راځم په دې کې بیا لیکم زه پراګراف او د پراګراف دپاره تاسو یو څو پراګرافه لیکنه راوړئ. زه به د ورډ پروګرام نه دا راواخلم. دا زما لیکنه شوه او دلته مې راوړه، د دې په منځ کې مې پیسټ کړه. اوس ګورئ دا لیکنه چې کوم په دې سر کې راغلې ده نو دا صرف لږ انډرلاین کول پکار دي. د دې لیکنې د انډرلاین دپاره به تاسو یو کار وکړئ. صرف په دې سر کې به د مخې ته ورته ولیکئ یو او بیا به راشئ تاسو به کلوز بیرته شي کوئ. که زه پوره انډرلاین ولیکم بیا به څه وایي؟ که زه د دې په ځای انډرلاین ولیکم که نه انډرلاین ولیکم دی بیا راځي نه. HTML کې چې کوډ څنګه راغلی او هماغه شان به لیکو. ځان نه به پکې نه لیکئ. داسې نه چې دلته احمد ولیکئ. خو یو کار دی د ګرې کلر په ځای زه لیکم اسرار. دا به ولې راځي؟ آفرین. زمونږ هغه کلر دی دغه کړي. دا به بیا CSS کې یو هیکزاډیسیمل کلر چې دی هغې کې بیا دې باره کې زه خبرې ته وکړم. خو ټیګ تاسو دغه دا خو ټیګ نه دی کنه. ټیګ خو دا دی اصلا. نو ټیګ به غلط نه لیکئ. او دې کې یو بل ټیګ دی چې هغې ته څه ویل کېږي؟ آی مینس ایټالیک. نو ایټالیک هم تاسو راوستی شي. ولې؟ هلته لیکنه څه ده؟ زه ورته ولیکم مثال دا به ولیکم هغسې هم وایټ دی. دا شان نو لیکنه به وایټ راځي. دغه راځي. خبره دا وه چې دغه یو څو ټیګ دي دا هم د ټیکسټ لپاره استعمالیږي. زما بل کلاس دی نیکسټ کلاس کې به انشاءالله بیا یعنې نه به کې ودرېږه راشه یو ولیکه بیا راشه کوم ځای کې به دې ځای پورې که نه سم دې ځای پورې بس
بس هماغه لیکنه به انډرلاین شي دا دی نور څه کوېشن شته نو سبا به انشاءالله بیا خپل ټاپکس ته راشو صحیح ده بس دی